ګرانو کتونکو موسټ ویلکم ټو اور چینل. څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا چینل منګه ستاسو دپاره ستاسو د فایدې دپاره جوړ کړی دی. تاسو چې موږ ته کم کمنټس کوئ، کومه رای راکوئ، موږ ستاسو په کمنټس باندې ستاسو په رای باندې هم ویډیوګانې جوړو. نو همدغه وجه ده رحیم خان موږ ته کمنټس کړی دی چې پلیز مهرباني وکئ تاسو په ډرایوینګ باندې یوه ویډیو جوړه کړئ په انګلیش لینګویج کې. نو همدغه وجه ده موږ په دغه باندې عمل وکړو او موږ ستاسو مخ ته یو ځل بیا حاضرېږو د دغه یو نوي میشن سره او د دغه یو نوي مقصد سره. دې نه مخکې هم موږ یوه ویډیو جوړه کړې ده د ټیکسي په باره کې چې موږ به په انګلیش کې یوه ټیکسي والا څخه خبرې څنګه کوو، یوه ټیکسي به څنګه بوک کوو. نو هغه هم موږ په چینل باندې اپلوډ کړې ده. که تاسو هغه نه یې کتلي نو هغه هم وګورئ او تاسو ته به زه انشاءالله په دې کمنټ کې لینک هم درکړم د هغه ویډیو. او اوس چې کومه ویډیو موږ اپلوډ کوو نو دا هم ډیره انفارمیټیو ده، دا له هغه نه بالکل ډیفرنټ ده. هغه کې موږ یوه ټیکسي بوک کوو، په دې کې موږ د یو ډرایور سره خبرې کوو او په دې کې یوازې ما تاسو ته دا نه دي راوړي چې موږ د یو ډرایور سره خبرې کوو، بلکې په دې کې ما تاسو ته دا هم راوړي دي چې موږ به د یو ډرایوینګ کمپني سره کله چې موږ بهر ته لاړ شو، یو کې ته لاړ شو، یو اس اے ته لاړ شو، کوم یوروپین کنټریز دي د هغه ته لاړ شو، نو موږ به د ډرایوینګ دپاره څنګه د یو کمپنۍ والا سره د یو منیجر سره څنګه خپل کنورسیشن کوو، خپل خبرې به کوو. نو هغه هم انشاءالله زه ستاسو سره په دې لیکچر کې منشن کوم. او ستاسو هم که څه قسمه کوېسچن وي، څه قسمه رایې ستاسو په ذهن کې، نو تاسو هم بالکل په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. او انشاءالله موږ به خپل پوره کوشش کوو چې موږ په دغه ستاسو رای باندې عمل وکړو او موږ به تاسو ته انشاءالله ضرور دغه ریپلی کوو. او که چېرې موږ تاسو ته ریپلی لیټ درکړو نو د دې زه بخښنه غواړم، ځکه چې زموږ سره اکثر داسې کسان وي کوم ته چې موږ ریپلی ورکړو هغه وایي تاسو موږ ته سرجي ریپلی ډېره لیټ راکوئ. نو د دې وجه دا ده چې ځکه چې مصروفیات ډېر شوي دي او زموږ چې کوم ویډیوز دي دې هم زموږ نه ډېر ټایم اخیستی دی په دې باندې فارغ کول دې لپاره ویډیو ایډیټینګ کول دغه پوره سیسټم ده، پوره ټیمه دي. نو انشاءالله موږ به تاسو ته خپله ریپلی درکوو په وخت باندې. نو په دې ویډیو کې به موږ د ډرایور د پیسنجر په منځ کې چې کوم کنورسیشن دی په انګلیش لینګویج کې به هم تاسو ته ښایو او ورسره د پښتو مینینګ سره هم تاسو ته ښایو. یعنې د پښتو مینینګ به ورسره هم وي او انګلیش به هم وي، نو تاسو به ډېر په اسانه سره زده کړئ. او موږ به یې داسې په آهسته په مزه سره وایو سلولی چې کوم انپړ کس وي، کوم بالکل تعلیم کړی هم نه وي، هغه هم د دې نه فایده اخیستلی شي. او ستاسو دپاره بله غټه د خوشخبرۍ خبره دا ده که چېرې تاسو په بهر ملکونو کې، یو کې کې، په یو اس اے کې کار کوئ په یوه کمپنۍ کې، او که چېرې تاسو ته انګلیش نه درځي، د دغه کار په باره کې انګلیش زده کول غواړئ یا لږ ډېر درځي، نو تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. انشاءالله موږ به د دغه په باره کې هم یوه ویډیو یو لیکچر ریکارډ کړو. نو د دې ویډیوګانو نه فایده والی خپله رای زموږ سره ضرور شیر کړئ. نو راځئ بس نور انتظار د څه، نو اوس بس هم راځئ دغه ویډیو، دغه لیکچر، دغه ټاپک شروع کوو. سو لیټس سټارټ اټ. نو نن چې زموږ کومه ویډیو ده دا د ډرایور او د پیسنجر د کنورسیشن په باره کې ده. فار ایگزامپل ته داسې امیجن کړه چې ته ولاړې او یو ډرایور رالی، یو ګاډي والا رالی او هغه تا ته ودرېدو، یو ورته تا لاس ووهه، نو هغه به تا ته اول څه وایي؟ ډرایور تا ته اول څه وایي؟ ګوډ مارنینګ where are you headed? Good morning, where are you headed? Good morning. Good morning دا زیاتره استعمالیږي او د good morning مطلب دی سهار مو په خیر. Where are you headed? دې سنټنس ته په غور سره وګورئ. Where are you headed? یعنې ته چېرته ځې؟ Good morning, where are you headed? د دې مطلب دا دی چې سهار مو په خیر، ته چېرته ځې؟ Where چېرته یا چېرته، are you ته، headed where are you headed مطلب دی ته چېرته ځې. Where چېرته، are you ته، headed ځې. نو ته ورته اوس په جواب کې څه وایې؟ نو ته ورته په جواب کې داسې وایې. پیسنجر دا مسافر ته ویلی شي او ډرایور دغه ډرایور ته ویلی شي. Good morning, I need to go to the main market please. Good morning. ته ورته په جواب کې ورته وایې good morning، ستا هم سهار په خیر. I need to go to the main market please. سهار مو په خیر، مهرباني وکړه زه مارکیټ ته ځم.
یعنی زه دا کوم مین مارکیټ چې دی زه هلته ځم. ګوډ مارنینګ سهار مو په خیر. I need to go to the main market. یعنی زه دغه مین مارکیټ ته ځم. پلیز مهرباني وکړه. دلته ما په دې ځای کې مین مارکیټ استعمال کړی. دلته تاسو مختلف قسمه الفاظ ایډ کولی شئ. د مختلف قسمه پلیسز نومونه، د ځایونو نومونه تاسو ورکوئ کوم ځای ته چې تاسو تلل غواړئ. نو بیا به تاسو ته ډېر اسانه وي. لکه فار اګزامپل زه په دې کې یو بل نوم ورکوم، د یو بل پلیس نوم ورکوم. ګوډ مارنینګ I need to go to New York. ګوډ مارنینګ I need to go to New York. یعنی سهار مو په خیر، زه نیویارک ته تلل غواړم. نو تاسو به دې کې بیا نور نومونه هم ایډ کولی شئ. ډرایور، نو دغه ډرایور به تاسو ته بیرته په جواب کې څه وایي؟ The main market got it. Is this route okay or would you prefer the highway? نو ډرایور ته بیرته وایي چې ها بالکل زه پوه شوم. آیا دا لار سمه ده که نه په بله لار لاړ شو؟ یعنی دا کومه لار چې دا په دې کې ټرافیک دی آیا دا سمه ده که نه په بله لار لاړ شو؟ got it. د got it مطلب دی پوهېدل. got it کله چې په یو خبره باندې یو کس پوه شي نو هغه دا ویلی شي got it مطلب زه پوه شوم. got it زه پوه شوم. Is this route okay? Is آیا is ځکه استعمال شوی چې دلته یو سوال یو تفوس کلی. Is this route څه ته وایي؟ روټ ویلی شي لارې ته او پاتوی هم لارې ته وایي. Is this route okay? آیا دا لار ټیک ده؟ دا لار صحیح ده؟ okay مطلب صحیح ده، ټیک ده. Or would you prefer the highway? یا ته په بله لار باندې ځې. یعنی دا لار صحیح ده که نه ته بلې لار ته ترجیح ورکوې، ته په بله لار باندې ځې. ته ورته بیرته جواب کې داسې وي. This route is fine. Thank you. How is the traffic today? This route is fine. Thank you. How is the traffic today? نو ته ورته په جواب کې ویلی شي او بالکل دا لاره ټیک ده، مننه. نن ورځ ټرافیک څنګه دی؟ مطلب نن ورځ ټرافیک ډېر دی، لږ دی، شته که نه؟ نو ته هغه کس ته ویلی شي داسې This route is fine. دا لاره مطلب ښه ده، ټیک ده. Thank you. مننه. How is the traffic today? یعنی ټرافیک نن څنګه دی؟ لږ دی، ډېر دی؟ ټرافیک څنګه دی؟ نو ته بیا هغه ته په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي How is the traffic today? How is څنګه دی؟ The traffic today. traffic نن. یعنی د ټرافیک څه حال دی؟ څنګه دی؟ سیوا دی؟ لږ دی؟ کم دی؟ Driver. It's a bit heavy right now, but it should clear up soon. It's a bit heavy right now, but it should clear up soon. د دې سنټنس مطلب دا دی چې اوس ټرافیک شته دی، خو انشاءالله زه امید کوم چې دا ټرافیک به کم شي. It's a bit heavy right now. It's یا it is a bit heavy right now مطلب اوس شته دی، اوس ټرافیک سیوا دی. But it should clear up soon. خو دا به ډېر زر یعنی ډېر جل ختم شي، یعنی ډېر جل به کم شي. But it should clear up soon مطلب ډېر زر به دا خلاص شي، مطلب ډېر زر به کم شي. But it clear up soon. Passenger. Okay. How long do you think it will take? Okay. How long do you think it will take? یعنی ته دغه ډرایور ته ویلی شي چې دا لار به څومره ټایم والي، یعنی زه به هغه ځای ته په څومره وخت کې ورسم. نو ته بیا دغه ډرایور ته په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي Okay. How long do you think it will take? Okay. How long do you think it will take? سمه ده. اوکې مطلب دی سمه ده، صحیح ده، ټیک ده. ستاسو په نظر څومره وخت به ونیسي؟ یعنی ستاسو په خیال، ستاسو د ذهن مطابق چې څومره لار موږ ته پاتې ده، څومره ټیم کې به موږ ورسو. یعنی دا لار څومره ټیم کې موږ کور کولی شو، په څومره ټیم کې موږ هلته رسېدلی شو. نو بیا په انګلیش لینګویج کې موږ داسې ویلی شو اوکې. How long do you think it will take? Okay. How long do you think it will take? Okay مطلب صحیح ده. How long څومره do you think ستا په خیال باندې it will take دا والی، یعنی ستا په خیال باندې به دا څومره ټیم والی. Driver. About 20 minutes maybe less. دغه ډرایور ته په جواب کې ویلی شي about 20 minutes maybe less. یعنی یا به یو 20 منټه والی یا به د 20 منټو نه هم کم والی. مطلب دومره لار نه ده، یا به 20 منټه والی یا به د 20 منټو نه هم کم والی. About 20 minutes maybe less. About 20 minutes
یعنی کېدای چې 20 منټه والي maybe less او یا کم والي یا به یو 20 منټه والي یا به د هغه نه کم ټیم والي چې موږ هلته ورسو. تاسو په دې ځای کې نو ټیم هم ایډ کولی شئ. passenger نو بیرته ته په جواب کې داسې ویلی شي perfect thank you for the information perfect thank you for the information. نو ته بیا دغه ډرایور ته په جواب کې ویلی شي چې ډیره ډیره مننه د معلومات د راکولو. پرفیکټ مطلب دی صحیح ده، هو بالکل. thank you مننه، شکریه. for the information د انفارمیشن د معلوماتو راکولو، یعنی د دې معلوماتو راکولو مننه. نو دا چې زموږ سره کوم وو دا موږ د ډرایور او د پسنجر په منځ کې چې کوم کنورسیشن وو، کوم ډایلاګ وو، هغه باندې موږ ډسکشن وکړو. یعنی کوم ډرایور او د پسنجر په منځ کې چې کومې خبرې اترې وي، کوم باتچیت وو، هغه وسوژو. او ورپسې یو بل ټاپک هم موږ تاسو ته راوړی، موږ وو چې د دې سره ریلیټډ دی، هم هغه تاسو ته شیر کړو. نو د دې سره هم تاسو ته ډېره فایده وشي، ځکه چې اکثر کسان داسې وي کوم چې د ډرایوینګ دپاره د کمپنۍ ته لاړ شي، هلته انټرویو ورکوي، دغه انټرویو کې د هغه نه څه تپوسونه کېږي په انګلیش لینګویج کې، نو چې هغه بیا تاسو ته یاد وي. نو راځئ دا ټاپک هم زده کوو، په دې کې به تاسو ډېر اهم سوالات او ډېر اهم انګلیش زده کړئ. نو دا ټاپک زموږ سره دی ډرایوینګ جاب انټرویو ډایلاګ. ډرایوینګ جاب انټرویو ډایلاګ مطلب دی چې کله موږ یو انټرویو له ورشو، موږ انټرویو ورکوو، نو دغه لپاره ډرایوینګ جاب انټرویو ډایلاګ خلک استعمالوي، دغه کې کنورسیشن کوي. ډرایوینګ جاب انټرویو ډایلاګ. نو اوس به موږ ډرایوینګ جاب انټرویو ډایلاګ باندې ډسکشن کوو، دا هم زده کوو. نو راځئ دا په ډیټیل سره زده کوو. نو اول چې تاسو لاړ شئ د انټرویو دپاره، تاسو انټرویو ورکوئ، نو تاسو ته اول دغه کس څه وایي په جواب کې. دا کوم کس چې ستاسو مخ ته ناست وي، دغه کس ته د ټول نه مخکې خو دا چې تاسو ته پته وي، دغه کس ته په انګلیش لینګویج کې انټرویوور وایي. نو دغه کس ته په انګلیش لینګویج کې انټرویوور وایي. انټرویوور مطلب دی د انټرویو اخیستونکی، یعنی ستاسو نه چې کوم کس انټرویو لي، دغه ته انټرویوور وایي. او دا کم کس یعنی ته چې انټرویو ورکې، تا ته اپلیکنټ وایي. اپلیکنټ انټرویوور اپلیکنټ، په دې دواړو باندې به تاسو پوه شئ. نو انټرویوور به څه وایي تاسو ته؟ Please tell us about your driving experience. Please tell us about your driving experience. Please مهرباني وکړه. Tell us موږ ته ووایه about your driving experience، یعنی د ډرایوینګ ایکسپیرینس په باره کې. مطلب ستا په دې ډرایوینګ کې څومره وخت وشو، ستا په دې کې څومره تجربه ده. نو میبي کېدای شي ستا نه اول کوېسچن دا وکړي، نو هغه په انګلیش لینګویج کې تاسو ته داسې ویلی شي پلیز tell us about your driving experience. نو ته به وارخطا کېږي نه، ته ورته په جواب کې داسې وایي I have been driving professionally for 8 years, mainly city roads. I have been driving professionally for 8 years, mainly city roads. د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې زما 8 کاله وشو، یعنی زما 8 کاله تجربه ده چې زه دا ګاډی، دا موټر، دا ټیکسي چلوم، یعنی ډرایوینګ کوم. زما 8 کاله ایکسپیرینس دی په دې ډرایوینګ کې. او ما دا ډرایوینګ چې کوم کلی، دا ما په ښاریو کې، یعنی داسې ځای کې ما کلی، په کوم ځای کې چې رش وي، په کوم ځای کې چې خلک ډیر وي. یعنی ما په ښاریو کې ګاډی چلولی، زما 8 کاله ایکسپیرینس دی په ډرایوینګ. نو ته هغه ته بیا په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي I have been driving professionally for 8 years, mainly city roads. Mainly city roads مطلب دی د ښاریو روډونه. نو ستاسو نه انټرویوور بل تپوس کولی شي Do you have a valid commercial driver's license? Do you have a valid commercial driver's license? آیا ستا سره مطلب یو valid license شته دی د ګاډي د چلولو؟ valid مطلب ستاسو یو valid commercial driver license شته. Do you have a valid commercial driver's license? آیا ستا سره یو valid commercial driver license شته؟ نو ته ورته په جواب کې څه وایې؟ Yes, I have a class D license and it is up to date. Yes, I have a class D license and it is up to date. And it's up to date. Yeah, it is up to date. I have a class D license and it is up to date. یعنی زما سره لیسنس شته دی او دا تازه دی. د it
is up to date مطلب څه دی؟ it is یا it's up to date مطلب دی تازه. یعنی زما سره بالکل تازه د ډرایوینګ لیسنس پروت دی را سره دی. it's up to date مطلب دی نوی. مطلب نوی تاریخ مطلب نوی دی را سره. it's up to date مطلب نوی. نو انټرویو ورستان تپوس کولی شي how would you handle a difficult passenger. how would you handle a difficult passenger. how would you handle a difficult passenger. یعنی دې مطلب دا دی چې تاسو به د یو مسافر سره څنګه چلند کوئ، تاسو به یو پسنجر څنګه هینډل کوئ. ځکه چې بار ملکونو کې کوم رولز دي د هغه خیال ساتل ډېر اهم دي. نو هغه تاسو ته ویلی شي چې تاسو به یو پسنجر د هغه چلند د هغه سره ستاسو څنګه وي، مطلب تاسو به هغه هینډل کوئ څنګه. نو اکثر کسان په دې جواب کې وارخطا کیږي. نو هیڅکله به هم نه وارخطا کیږئ، تاسو ورته داسې جواب ورکوئ. نو تاسو ورته داسې جواب ورکوئ I would remain calm and professional and try to resolve the issue politely. I would remain calm and professional and try to resolve the issue politely. I would remain calm and professional یعنی زبا خاموشه پاتې شم که چېرته زما سره یو پسنجر مطلب بد چلند کوي نو زه به خاموشه پاتې شم and try to resolve the issue politely او دغه کومه مسله چې ده دا به زه politely په نرمۍ سره حل کړم. یعنې زه به د دې د حل کېدو کوشش کوم. Interviewer Can you work night shift and weekends? Can you work night shift and weekends? آیا تاسو د شپې یا د ویکنډز کار کول غواړئ؟ Can you work night shift and weekends؟ یعنی د دې سنټنس مطلب دا دی آیا تاسو د نایټ شفت یا ویکنډ کم کار کول غواړئ. آیا د دې سنټنس مطلب په اصل کې دا دی چې آیا تاسو نایټ شفت یا ویکنډز کم کار کول غواړئ. Yes, I'm completely flexible with my schedule. Yes, I'm completely flexible with my schedule یعنی زه په خپل سکیجول باندې ښه یم، په خپل سکیجول باندې پوره یم، پوهیږم. I'm completely flexible with my schedule. سکیجول مطلب ستا چې کوم د ډرایوینګ کوم ټایم دی دغه یو قسمه ټایم ټیبل دی. یعنی زه په هغه باندې کمپلیټلی فلیکسیبل یم. نو زما امید دی چې تاسو به د دې نه ډېره زده کړه کړې وي او دا مو تر اخره پورې کتلي وي. نو ستاسو که څه قسمه کوېسچن وي نو تاسو زموږ سره په کمنټ سیکشن کې شیر کولی شئ. انشاءالله see you with another lesson. Until take care. خدا حافظ.